السلام علیکم. او ستړي مشه، زه وکیل خان یم او فواد خان را سره ناست دی. فواد خان خپل کور ته بوزم، د امریکا ورجینیا ریاست ته انا واشنگټن ډي سي کې یو او ورجینیا ته فواد خان بوزم. رش ډیر زیاته. فواد خان په F1 ویزه دوبۍ نه راغلی دی. فواد څنګه په خیر ستړي مشه؟ ډیر مننه وکیل خان دا طبیعت ته خدای روغ جوړ خوشاله ژوندې ګڼندې. الحمدلله کرم دی. کله راغلی امریکا ته؟ زما هو یو کال شو سال 2024 کې زه امریکا ته راغلم په سټوډنټ ویزا باندې. لاس دې ذکر راپی موبایل نه راپی چې کله تاسو سو کال وځي به لاس نه راپی. صحیح خبره ده. لاس دې ذکر راپی. مونږ روانو، مونږ راغلی پروګرام ریکارډ کوو. نن ډیره تاریخي ورځ ده، تاسو بیا زویم روستو چې ولې تاریخي ورځ ده کنه. ته خیال کوه لکه خبره خطا چې کوم دینو زه ګاډم چلو مغه خیال تکو موبایل نه پرینو لاس تا راپی. نو دا او په F1 ویزا باندې راغلی دا څه ده؟ بالکل زه د F1 ویزا څه په طریقې کار وی چې دوبۍ نه پیرازي. F1 ویزا بیسیکلی سټوډنټ ویزا وي او دا راځي سپیشلی موست اف ټایم بیچلر او ماسترز ایجوکیشن لپاره. زه خپل په F1 راغلم د ماستر ایجوکیشن لپاره. شپاړسم باکې چې تیزی خبرې کوه کنه ګوره ځکه اواز او لاس رپی یو کال شوی د امریکا کې ځکه خلاص خپل رپی. ها نو خبر وکړه. زه په F1 ویزا باندې راغلم، سټوډنټ ویزا باندې. ها او زه 2 کاله پروګرام دی خو ویزې ډیوریشن 15 کاله دی. 15 کاله دی. بالکل صحیح. 2 کاله د ماسترز بو کې شپاړسم بو کې دا 3 کاله بیا دلته سکه چکرې بو وخی نه. بیسیکلی څنګه چې ګریجویشن کمپلیټ شي نو بیا 3 کاله ورک پرمټ ملاويږي. هغه باندې بیا لاس کلاک کا 3 کاله پرمټ 3 کاله چې کوم دی هغه باندې بیا جاب کولی شي لیګلی په امریکا کې او داګه نه چې کوم دی دا ایجوکیشن د بیا فیلډ ایکسپیرینس ملاويږي. صحیح سم ده. نو ته موبایل هم ځان تم برابر کوم ته مونږ زه ته موبایل ونیسم کوم په خبرې وکم تاسو ته معلومات واغله. یا زما لاس رفي اوره لازم سړی لا نه وي خیر ده کنه. ته مال راکا فواد چې کم دی نو لا نه وي ده او فواد وایي چې چې کم دی نو مطلب دا دی چې ډرایوینګ کوم پولیس مې نه نیسی. ها نو موبایل خو ولا سم بدی کو کې ولګو اوس کته نه پاسم چې کم دی لاس رفي کنه لګي را برابر کا کیمرې ته خلک وګورم بس دا خبره مو ټول مو ټریننګونه وکړل. صحیح اوله ها او دا راته چې څه طریقې کار تاسو را پیسې لګیدي په سټوډنټ ویزا باندې امریکا ته راتګ لپاره. په سټوډنټ ویزا باندې بیسیکلی زما هو د لیګل ډاکومنټیشن د باندې پیسې لګیدلې دي کوم چې د اډمیشن فارم پیس وی یونیورسيټي دا بیا د اپر لیټر پیس وی او هوملند سکیورټي او د ویزا پیس دا څلور قسمه پیس زما لګیدلې. سوره پیسې ټوټل دا ټوټل چې لمسم کې والو نو $1100 د پروسس باندې لګي. دا چې تاسو سیلف فاینانس باندې کوله کوم فاینانشل ایډ تا سکالرشپ ته دی اپلای نه کړ مالی مرسته ته د چې ډېر سټوډنټان د امریکا ته چې کوم د امریکا د حکومت په مالی مرسته باندې راځي یا د مختلفو ادارو د خیراتي ادارو په مرسته راځي. ځنې په سکالرشپ راځي خو دې په خپل پیسو باندې راغلي دي. هغه خلک چې پیسې وسري لکه د فواد په شان دي نو هغه بیا په دغه طریقه باندې راځي. دا ته خبره کوه او دوبۍ نه څنګه اپلای وکړه؟ دوبۍ هر څړې کولی شي که صرف تا کړی ده؟ نه بالکل. څوک چې دوبۍ کې اوسېدونکي سعودي عرب کې دي یعنی پاکستان نه بهر دي نو بالکل هغه هم کولی شي. څوک چې په خپل ملک کې دي اوسېږي نو هغه هم په سټوډنټ ویزا باندې اپلای کولی شي. نو هیڅ ګران پروسیجر نه دی، ډېر ایزي دی. صرف چې کوم دی یو خپل ګول ځان ته کې هودل دي او د هغې ګول مناسب باندې بیا یو سړی سټوډنټ باندې اپلای کوي نو د هر ځای نه کولی شي پاسبل ده. د هر ځای نه پاسبل ده. بالکل صحیح. او تا چې طریقې کار کوو سره اول د څه چل کړو؟ اول د څه کیسه وایي؟ ما اول بیسیکلی د یونیورسيټي کوم اډمیشن فارم لپاره کوم ډاکومنټس دي 3-4 قسم ما ورته هغه پوره کړل. د هغې نه پس چې کوم دی ما بیا یونیورسيټي سلیکټ کړه. یونیورسيټي باندې مې ریسرچ وکړ. بیا زما یو ملګری هغه ما ته ګایډنس وکړ. د هغه په مدد سره ما 3 قسمه یونیورسيټو ته اپلای وکړه او ما ته 2 یونیورسيټونه اپروول ملو شو. کوم ځای کې یونیورسيټونه؟ ما ته یو د ایلینوی انسټیټیوټ اف شیکاګو نه اډمیشن ملو شو. ما بیا غری پرم کړه هغه باندې ما ویزا مو واغشتم. دا داسې چې دا ودانی د موږ پنټاګان سره خواږه دیریږو نه دې خبره کوي خو فواد خو چې کوم د فواد را لړو شین کو نه لسخان کو کسان موبایل اوس ټیک ټاکر ولا بل حل نه یو یار هغه چارې کو ته موږ ویډیوز نشو جوړول موږ چرته نه دا ځان پکې راواله نه چرته کې ازړې خبره ایو سړي چې کوم ده نو وادو کنه نو هغه
ناوې چې پکې وړله نو کیسه به دې ته کوي خو ناوې وړه نه جینۍ پلار ولګېد هغه هلک کور ته وي چې دا په ډولۍ کې مه وړئ هغې ورته په ډولۍ کې ولې نه وړو جینۍ پلار ورته ویلي د په ډولۍ کې ډه خرابېږي هغه ورته ویل تاسو مخکې چې ته ډولۍ کې وړئ لکه څنګه چلې وکړه که نه څوک خفه پرې نه شي خو کیسه دا نو مونږ هم چې کم دی مخکې د ډولۍ کې نه وي تلي خو کیسه دا زموږ راته پته چې موبایل به څنګه نیسو ډېر لرې باندې ودرالې وره نو موبایل زم چې تاسو چې کوم ته تاسو څه نصیحتونه لار مې غلطه کړم زه په غلطه روان یم کنه دی وخت چې کوم ده وګد شو راته لار اوس چې لارم ټیک کومه کیمرا مې ته نیولې تاسو له معلومات درکوم او هغه کوم تاسو موږ امریکای ته څنګه د سټوډنټ ویزا باندې اپلای وکم نو چې زه فواد مې دلته راوسته نو فواد ته نو هغه خبره کیمرا مې نشي او غیر فواد خو زما کې شرط وای دی لوي ګپ چې سره لګوم خپنه شي ها نو تا خبره کولو به خبيان به څه چلو ما یونیورسيټي ډاکومېنټس کمپلیټ کړل ها او داغه نه پس ما بیا یونیورسيټي ته اپلای وکړه ها ډاکومېنټ کې بیسیک 3-4 قسم ډاکومېنټس دي سو پیچیده کار نه دی ها وا هغه کوم ریسنٹ ډیګری وی هغه د پیسې نه پس بند راځي او کوم بیچلر نه پس راځي صحیح هغه ریسنٹ ډیګری داغه سره دوه ریکمنډیشن لیټر د کالج نه یا د یونیورسيټي نه ها او انګلیش لینګویج ټیسټ دا ډیر ضروری د انګلیش لینګویج ټیسټ تاسو د انګلیش لینګویج ټیسټ کوم یو ټافل څه شي جی ار ای څه شي ټافل هم ستا آیلټس هم ستا پی تا کوم یو ورکړو ما خپل ډولینګو ټیسټ پاک ډولینګو ټیسټ ورکړو په دې سره پیسې لګي په ډولینګو ټیسټ سره پیسې لګي د ډولینګو ټیسټ $60 پیس ته $60 نشته نو کوم او 24 اور کې ریزلټ ورکړي پس دې سره کې دا ښه نتیجه راشي او سکور سره پکاري سکور میکسیمم داغه 160 سکور دی او ایڈمیشن د لپاره 110 or 115 سکور پکار وي 150 تاسو راغله زما 111 سکور راغله په کومه یونیورسيټي کې اډمیشن کړو زما ایلینوی انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي شیکاګو ها او آنلاین کلاسونه اخلي کنه یونیورسيټي ډایرکټ زی آنلاین وي او ان پرسن کلاس هم وي د ان پرسن کلاس لپاره بیا ځ ټریول یونیورسيټي سلیکشن د څنګه انتخاب د څنګه کړو یونیورسيټي هو یو ماته د ملګری پر کړیو او بل داګه د ایکسپټنس ریټ هم ډیر زیات وو نو په دې وجه بیا دغه یونیورسيټي ورکړه او خبره چې شروع کړي د رسول یونیورسيټي د نومبر سیمستر پیسې غوښتي کنه ورسې نه یو اس کې دا کمال دی چې دلته یونیورسيټي کې چې درسو راغلی نه ویزا ته اپروول نه ویلو شوی نو پیس جمع کول ضرورت نه وي ها چې کله راشي به دلته جمع کړي صحیح ده او په بانک کې پیسې ښه کنه واخې بالکل بانک سټیټمنټ لازم دی کله چې یونیورسيټي ته اپلای کې او ته کوم کورس کې اډمیشن اخلي د کورس سپیسیفیک د 2 کالو کورس وی نو داګه ته فیس یونیورسيټي وای چې صاحب $2 خرچ کیږي ها هغه عمره اماونت به په 2 کال باندې سره خرچ راځي زما په 2 کال باندې $52,000 خرچ راځي کار پکې کول شي امریکا کې کنه شي کولای او سی پی ټی باندې کار کول شي چې کله یونیورسيټي یو نو دغه $250 تاسو کور نه $250 په کور نه راځي کته دلته غټي نه دا دلته کور کو خدلته به کور کې سي سم ده او بل کې صدر چې کوم نه ایلینوی یونیورسيټي کې اوس کلاسونه ته چې انلاین ځکه ته په ورجینیا او ډي سي ته راغلي بالکل ځکه په ورجینیا کې جون کو او دا اپلای یار سو کولی شي څنګه چې سره چې پیسې او بغیر پیسو هم کولی شي سکالرشپ او فاینانشل ایډ ته خو کې صدر چې فواد وچ ما په پیسو باندې کړل او بل کې صدر چې ته وته او دلته چې په امریکا کې پاتې کیږي دلته ژوند کوي جو سبق او زده کړه څومره بدلی دي یو تھنک چې سورت ټ انګریزي کې خبره چې کم نه تا کوم پیسې ته لګي کمی لګولې دي یا کوم کا ژوند دغه حساب سره نو دا برنګ روړي کنه بالکل وکیل بھائی دا پاسبل دا او ډیر زیات اوپن مایندډ دی بل فیسیلیټیز تا ته لایبرریز فری دي په هر کاونټي کې په هر ایریا کې پری لایبرریز دي آنلاین ویب سټ باندې وګورئ کو ان پرسن وګورئ نو ته دا غږ نه زده کړه کولی شي ټایم ورک کولی شي بل د دې ډیګري د دې د ایجوکیشن ډیر هاي ویلیو ده او چې دلته نه پرس کوي سره دلته ټایم تیر کې ډیګري واهلي او بیا د دین علاوه امریکا نه بهرم جاب کوي نو ډیر ډیماند دی او تا پاکستان کې څه کړو ما پاکستان کې بیچلر اف الکتریکل انجینیرینګ کړو د سرحد یونیورسيټي پېښور نه او په دوبه کې څه کول چې دلته اپلای وکړو دی خورالي دوبه ته زه تلم ویزټ ویزا باندې تلم بیا ویزټ ویزا ما بیا چینج کړه ورک پرمټ ته نو ما از الکتریکل انجینیرینګ السویری بلډینګ کنټراکټینګ کمپنی جوائن کړه او التما 2 کال جاب وکړ ها چې اډمیشن دیو کول اډمیشن ماستو بیا د ویزې ته اپلای وکړه نو زه به داخله کوی اپوینټمنټ خلک ډیر لیټ ملاویږي دا څنګه
چل نه اپاینټمنټ دای کې مختلف کیټګریز دي یو پرمننٹ ریزیډنسی باندې څوک راځي دا غیر ډیلی وي بل په ویزټ ویزا باندې راځي ډیلی وي خو د سټوډنټ لپاره within 1 month within 2 months ته ویزا انټرویو سلاټ اویلیبل وي او انټرویو ورکول شي ما دې خبرې هم کو خو دې خوا چې کوم دا وداني ښکاري دا دیوال ښکاري نو دا قامي مقبره ده دې خوا چې کوم دا خوا دا قامي مقبره ده هغه مقبره چې پکې د دویم چنګیزیم نه واخلې د نن ورځې پورې څومره پوځیان مړه شوي دي د امریکې پوځیان نو په دې کې ښخ دي څه وخت هم دې مقبرې ته مراوخېره مقبرې خو تاسو ډېرې لیدلې دي که نه او دا خبره چې روزانه په کلي کې تېرېږي را تېرېږي لږ صبر وکړه که نه تره زوی خوا ګاډي را روان دي یاره نه راپسې وواله که نه هلته نو ښه دا خبره نو اوس او بیا چې کوم دی نو تا چې ویزې ته اپلای انټرویو ته لاړې څه ته پوښتنې نه وکړل انټرویو د سټوډنټ لا موست ټایم 4-5 منټ انټرویو هغه کې بیسیک دا ته پوس کوي امریکې ته سره ځي کوم یونیورسيټي ته ځي آیا تاسو سپورټ کوي او واپس به راځي کو بنه راځي صحیح ستا پروګرام څه دی میجر څه دی نو دا درې کې څلور قسمه کوېسچنې کوي او میکسیمم ډیوریشن 15 منټه 2 منټه دینه سیوا نه وي تاسو ته پوښتنه کړو مانه خپل دا ته پوس کړو چې را د یونیورسيټي ته دی یونیورسيټي ته ولې او واپس راتلو پلان نه سدي مطلب ځان فیوچر کم ځای کې لیدل غواړي امریکا کې بزان سټ کې ګولتا پاکستان ته خپل ملک ته واپس راځي او تاسو ته سوچ واپس برازم کنه ما ورته چې واپس برازم ځکه چې زمون ما ځان سره یو خپل بزنس زمون پاکستان کې ما غره پر کړو نو بل انجینیرینګ کارت مون سره پاکستان انجینیرینګ کالج سره رجسټر یم نو ما ورته هغه منشن کو نو هغه وجه ما ورته خپل فیوچر ټاسک کلیریفای کړو نو په دغه وجه تاسو او چې ویزا درکړه بیا کله راغلی بیا څنګه سره شو ویزا زما چې انټرویو شو نو within 4 days ما پسې پاسپورت واپس کورته راغی په هسپتال او 4 دن کې ما د خپل پاسپورت ملو شو صحیح بیا 10 ورځې بس ما بیا ټیکټ وکړ او په 4 جنوري باندې زه امریکا ته راغلم صحیح ده نو خبرې خو ډېرې دي پوښتنې هم ډېرې دي کیسې هم ډېرې دي او دا خبره چې کوم دی نو مونږ هدیرې سره روان یو دی خو که نه دا تاسو ته به قبرونه هم ښکاري او دا خبره که ډېرې کیسې کوو خو ډېرې دا خبره په ورځ ورځ پکې چې ما په ډېرې انټرویوګانې ډېرې مرکې کړي دي په دې باندې په دغه باندې داسې لکه چل زده کړه که نه ګوره شاګردي ګوره دا به منې که نه نو په دې خو ما تاسو لپاره ډېرې انټرویوګانې هم کړي دي ډېرې دغه مې زده کړي دي په سټوډنټ ویزو باندې نورې به هم کومه تر دې دمه ما فواد سره خبرې کول غوښتل فواد چې کوم دی نو چې فواد دته خپله کیسه وکړي او فواد تاسو چې کوم دی نو په پته هم پوهېږي نو چې څه حساب سره وي زه به دا کیمره لږه غونته داسې ورواړو دغه ګیټ ته وښیې دا ګیټ دی که نه دغه تاسو ته ښکاري لږ اوچت که چې هغه پکې نه ښکاري موږ به داسې ورته ویږو دغه د قبرستان انټرنس دی رایټ ګیټ او بیا ورپسې چې کوم دی نو واشنګټن ډي سي نه موږ وروتو ورجینیا کې اوس دې وخت کې واپس به کیمره راواړو ورجینیا کې یو او اوس فواد به هم خپل ځای ته رسومه چې کور ته یې ورسوم په خیر ښې سره په ډرایوینګ کې ډېرې خبرې کول نه پکار او دلته خبره چې کوم دی یو رقم ګناه هم ده او دا ډېره پوش او ډېره ګرانه علاقه ده کوم ځای کې چې دې وخت کې موږ تېرېږو نو که تاسو پوښتنه لرئ تاسو په کامنټونو کې وکړئ او فواد به تاسو له بیا جواب درکړي د هغې د هغې زه ستاسو نه زه اخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان دا به سټاپ کړو